بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 18 سپارې دریم درس دی او د الانبیا سوره چې 28مه سوره ده 40 آیت ورسره ولولئ. دا کلمات چې دي دا د یاده کړئ او ترجمه ورسره حتماً ولولئ چې بهتره پرې پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثقال مفهوم ده په اندازه، حبة من خردل مفهوم ده د دانې لوري. دا یو نبات ده چې دانه لري، مفهوم د هغې نبات نه دی چې د هغې دانې د هغې د دانې. جذاذا ټوټه ټوټه. نوکیسو وګرځول شول. بردا وسلاما یخ او سلامتی. ائمة امامان. من الكرب لغم. نفشت د شپې خورې شوې. ففهمناها مفهوم دا دی چې نو وښووله موږ هغه، یعنی هغه پرېکړه. لبوسن زغرو مفهوم د زغرو دی، یعنی زغرو چې داود علیه السلام چې د زرې جامه جوړوله، مفهوم د څه یو شی دی چې زرې هم ورته ویل کیږي. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده یې کړئ، نو طریقه یې تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي، نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي. نو بیا به سرچ کوئ 2 ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ، زه به تاسو ته راښکم دا به تاسو سلیکټ کوئ، دا به تاسو اوکې کوئ. صحیح ده. دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب. دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که، نو دا ډیر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي، نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې، تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو په کاري، مثلا دویم درس دی، مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپارې دویم درس دی او د سورۃ التوبه چې 9. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.